لنډه ډېر نه پازابوم نه یې منم لنډ درته وایم ګوره لنډ درته وایم اجازه راکړه خیر د پاکستان جمهوریت ستا ټول استادان شیوخ او ملایان یې مني ستا مفتي تقي مني چې دا ټول ستا د استادان دي ګوره ته بیا بحث بلې خواته وړې ګوره نه زه تا ته وایم چې بحث بلې خواته مه وړه سر ستا نه خلاص ګوره زه یې نه منم زما استادان به مني زه یې نه منم هغه زما خپل کار دی مفتي تقي دا په باطله دي که په حق دي زما د هغې سره کار څه ده ولې ستا زه ولې په خپلو مسایلو نه غږېږم زما چې اوس ګورئ ته په هغه ځای ګروې چې هغه نه تخرېږي هغه ځای مه ګروه خپلو مسایلو ته دې راشه خپل په زرهاو مسایلو سره ته مخ یې ته په خپل هیواد کې په ورځني ډول 150-200 کسان تلفات ورکوي چې په نړۍ کې په هیڅ هیواد کې نه ورکول کېږي او ته لګیا یې په مفتي تقي عثماني لګېږي او په نورو ملایانو پسې خو ته د پاکستان جمهوریت د استادان او ته د جمهوریت یو بامو د هوا پاکستان د پاره به وروره جمهوریت او زمونږ د پاره به تاسو ډیکټاتوري وي تاسو دا اوس په دا لایف کې ډیکټاتوري چلوئ ګورئ ما خبرې ته پرېږده زه تا ته وایم چې ته په خپلو مسایلو وغږېږه ولې په پردیو مسایلو غږېږې د اسلام خو ما ته ته د داود خان جمهوریت منې نه حل کېږي زما مسایل جمهوریت کې د اوسني جمهوریت کې نه حل کېږي ما ته د جمهوریتونو مثالونه مه راکوه چې پلانی منې که پلانی نه منې پلانی منې که پلانی نه منې تا کړي دي ته د تلفاتو عامل یې ستا د لاسه ده وروره فرمان درکول کېږي ته د اسلام آباد نه فرمان اخلي وروره قاري صاحب ما ته الله فرمان راکوي که د الله فرمان ته د اسلام آباد فرمان بولې بیا ما د الله فرمان موږ فورا وایو چې سمعنا واطعنا د الله فرمان خو قرآن لیکلی ده احادیثو لیکلی ده فقه لیکلی ده فقهاو لیکلی ده ټول سیرت په دې دغه څلېرویشت کسانو ته دوی فرمان ماته وکړي 40 کسان د کفر په صف کې ولاړ دي دا د 40 کسانو ټوپک د چا ده دا تنخواه د چا ده دا دریشي ده بوټي د چا ده دا ډوډۍ د چا ده زه تنخواه اصلا لرم نه د الله د رضا لپاره جنګېږم خلک څه کوي د پاکستان په جمهوریت وای غرض نه لرو د مفتي تقي عثماني نه او د مفتي شفیع شاګردان یاست هغه یې مني پاکستان جمهوریت نه ګوره یو بامو دو هوا نه منم پاکستان جمهوریت نه منم نو ته څه فکر د پاکستان جمهوریت را نسکوروي که څه قاری صاحب سر پام د حدیث باندې قاری صاحب محترم دغه حدیث باندې فوکس وکړئ حدیث قاری صاحب دا سړی موضوع بلې خواته وړي پاکستان خو په خپله خاوره امریکا نه ده سپاره کړې تا سپاره کړې دا خو د جمهوریت معنا نه ورکوي او بیا د جمهوریت نه ته ځې د پاکستان جمهوریت ته وروره د پاکستان جمهوریت په خپل ځای پرېږده چې پاکستان جمهوریت که زه نه منم خو ته یې را نسکور که ورشه حدیث باندې فوکس وکړئ حدیث قاری صاحب ګورئ دی لرې کومه د سپایز او حدیث راوړه حدیث په حدیث باندې خبرې وکړئ قاری صاحب حدیث باندې خبرې وکړئ حدیث موبیل صاحب زما غږ اورئ او قاری صاحب بسم الله الرحمن الرحیم نه ودرېږه ولې دا نور رونه حق نه لري ته دا حق ته نه ځان ته ورکې دا نور څوک به نه غږېږي ځای کې رایه ده په دې حدیث کې ته ماته وښیه ته مه کاټه نو خو ولې مې لرې کوئ بیا ګټو مې ولې لرې کوئ چې ما د غږ نه شي اورېدلی نو ومبین خره قاری صاحب ګورئ سپکې سپورې مه وایئ لطفا نو خو دا ولې ما لرې په دې حدیث سپکې سپورې وایي هېڅ ولې زه ملا هیبت خان ته نه شم ویلی ګورئ تاسې بلې خواته منډې وهئ د حدیث نه بلې خواته منډې مه وهئ وقاري صاحب ته عجیب انسان نه یې زه خو تا ته وایم چې زه تا ته د ورورۍ بحث کوم وروره نو ولې دوی ما لرې کوي